अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मिस्टर अफगान चैनल ته ښه راغلاست. پروفیشنز یعنی دندې یا مسلکونه. دوستانو موږ به په دې بحث وکړو چې دندې یا مسلکونه څه شي ته وایي، یعنی پروفیشنز. دوستانو اوله موږ سره دا خبره ده ډاکټر. موږ هم ډاکټر ورته وایو، په انګلیسي کې هم ډاکټر ورته وایي. که موږ یوه جمله پې جوړه کړو چې I am a doctor، زه یو ډاکټر یم، نو په دې سره به موږ وپېژنو چې ډاکټر څه ته وایي. دوهم دی له موږ سره دوستانو انجینیر. به هغه هم موږ دغسې یوه جمله جوړولی سو I am a engineer. لکه موږ چې وایو دوستانو هغه یو انجینیر ده. He is an engineer. هغه یو انجینیر ده. نو په دې باندې جملې تاسې هم دوستانو جوړولی شئ. که بیا هم جملو ته جوړېدا ته ضرورت هغه به په کمنټ کې راته ولیکئ، انشاءالله هغه به بیا مو په کمنټ کې درته جوړ کړو جملې، خو کوشش تاسو خپله وکړئ چې جملې ورباندې جوړې کړئ. لایر، وکیل دوستانو موږ پښتو کې قاضي هم ورته وایي، وکیل هم ورته وایي، او په انګلیسي ژبه کې دې ته لایر وایي. لایر. مرجنټ، سوداګر دوستانو دکاندار، هغه ته په انګلیسي ژبه کې مارجنټ او موږ تاسو په پښتو ژبه کې سوداګر ورته وایو. شوز میکر یا کیبلر موچی، هغه کس ته ویل کېږي دوستانو چې کوم د خلکو خدمت کوي، ګوټونه ګنډي، هغه ته مونږ وایو کیبلر یا شوز میکر. ډرګسټ، دواساز. ډرګسټ دواساز، د درملتون کې څوک کار کوي هغه ته مونږ ډرګسټ یا دواساز وایو. دوستانو دا و د نن ورځې درس. الله دې وکړي ستاسو د خوښ وړ دې وګرځېږي. چینل د سره لایک، سبسکرایب او شیر کړئ دوستانو.